السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې دا نامعلومه نمبر ډیټیل راوباسئ. یعنې ملګرو که ستاسو ملګري تاسو تنګوي او تاسو ته په ناولدو نمبرو ټلیفونان کوي او که تاسو ته هغه نمبر نه وي معلوم نو د هغه نمبر ریزلټ به تاسو څنګه راباسئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټوله مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به د ویډیو ډسکرپشن ته ولاړ شئ او ډېر په اسانۍ سره به تاسو هغه ایپس له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو هغه ایپس ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسي هغه ایپس به خلاص کړئ. ملګرو کله چې تاسو ایپس سره انسټال کړئ او بیا خلاص کړئ نو دغه رقم د دې کوم مین انټرفیس ده درکړی دی ویلکم، دغه رقم ویلکم یې تاسو ویل، دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو اوکې کړئ لایو ټریکر ډیټیلز و، دغه رقم نمبر ټریکر ډیټیلز و، نمبر اینڈ CNC انفارمیشنز و، آل انفارمیشنز و، آل نیټورک هسټریز و، دغه رقم اپډا الکترونیک بیل چیک. نو دغه رقم ملګرو دلته ګوره نور هم زیات اپشنان شته. نو دغه رقم ګوره ملګرو موږ اوله راځو په لایو ټریکر باندې نمبر ټریسوو. نو ګوره ملګرو ما ته که څوک په ناوله د نمبر ټلیفون وکړي چې زه به نمبر څنګه معلومومه، تاسو به راسئ په لایو ټریکر باندې به کلیک وکړئ. ګوره ملګرو اوس که تاسو ته هر څوک ټلیفون کوي صرف او صرف هغه نمبر تاسو کې ویل کوي د هغه ټوټل ډیټیل به دی تاسو ته راوباسي. نو د دې لپاره به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ ګوره انټر نمبر ده. کله چې ملګرو تاسو په انټر نمبر باندې کلیک وکړئ ګوره دلته دی تاسو ته یو پرمیشن درکوي. دا پرمیشن به تاسو اکسپټ کړئ، یعنې دا پرمیشن به تاسو اکسپټ کړئ. دغه رقم بیا تاسو لاندې ولاړ شئ، دغه رقم انټر نمبر. ګوره ملګرو کله چې تاسو په انټر نمبر کې نمبر ورکړئ، زه راځم اوس ګوره خپل نمبر ورکوم. نو ګوره ملګرو یوه خبره به تاسو یاد وساتئ. ګوره زه دلته راځم نمبر ورکوم چې 0343. ګوره ملګرو ما ټوټل نمبر ورکړئ 0343. هر څو نمبر چې هغه نمبر ما ورکړئ او دغه رقم مې سرچ کړئ. کله چې ګوره ملګرو زه سرچ وم اوس ګوره زه لاندې ځم. کله چې ملګرو زه لاندې ولاړ سم نو ګوره ملګرو اوس به د نمبر ډیټیل ټول راوتلی. ګوره دلته راځم چې دلته ګوره تاسو لیکلي دي ډیټیل ناټ پاوند. ډیټیل ولې نه پاوند دی؟ د دې لپاره به بیرته تاسو راشئ په سرچ باندې کلیک وکړئ. تر نمبر له مخه به تاسو څه طریقه کوئ ګوره دلته کوم صفر را روان ده تر نمبر مخته دا صفر به تاسو ختم کړئ. ګوره ملګرو تاسو به په 0343 ته یعنې تاسو په 0 نه وي صرف 343 بیا به بعد کې نور نمبر ووي. یعنې که ستاسو نمبر 0304 وي 0 به پرېږدئ 304 به وي، که 0301 وي 0 به پرېږدئ خالي به 301 وي. بیا به ټول نمبر کې ویل کړئ او دغه رقم به بیا تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو بیا تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره ملګرو اوس لاندې ستاسو د ټول ډیټیل راغلی. ګوره دا نمبر د چا په نامه دی دغه نوم یې دلته راواړوئ، دغه رقم CNC نمبر یې دلته راواړول، دغه رقم نمبر سو ایډرس سو ګوره ټوټل ډیټیل یې دلته دی تاسو ته راواړوئ چې دا نمبر د دې سړي په نامه دی، دا یې CNC نمبر ده او دغه رقم یې دا نمبر سو. نو ټوټل ډیټیل یې دلته دی تاسو ته درکوي. ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې د بل چا نمبر معلوم کړئ نو په دغه طریقه سره تاسو د بل چا نمبر معلومولی شئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره مو چینل ته خامخا در سره سبسکرایب کړئ او که تاسې هر ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.